اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جرګي ټي وي ګران وختونکو السلام علیکم زه یم ستاسو کوربه جنت العادل د خپل مرګرو پیر شاهد عقاب نیازي او د نظر خان له سره ستاسو په درنه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو ګران وختونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې منګه په مختلفو پروګرامونو کې مختلف میلمانه راوړو تاسو ته مخې ته کینو دا غوی د ژوند دا غوی د پنته پوسونه کو نن تاسو زموږ سره په شیشه باندې یو ډیر په زړه پورې لیکوال یو ډیر ښه مزاح نګار یو ډیر ښه ډراما نویس تاسو به ډیر خلک هغوی پیژني ډیر ملګري به هغوی نه پیژني موږ راغلي یو کټي ګړۍ ته د زیراب ګل صاحب خواله ډیر ملګري کم کسان چې میډیا ګوري کم کسان چې ټي وي ګوري غټه میډیا ګوري نو هغوی به دوی بالکل پیژني ځکه چې دوی د ستارو محتاج نه دي دوی په غټه میډیا باندې هم کار کړی دی او د خوشقسمتۍ سره یو ډیر ښه لیکوال هم دی نو د جرګې ټي وي ګرانو ښه نن به موږ تاسو راځو او د زیراب ګل حیات صاحب سره به د هغوی خبرې کوو خو زیراب ګل حیات صاحب په خپل جرګه پروګرام کې موږ تاسو ته هرکلی وایو ډېره مننه بسم الله الرحمن الرحیم عادل صاحب ستاسو د ناظر لالا اوقات ناظر صاحب ډېره مننه چې تاسو موږ له وخت راکړو او خپلو کتونکو ته چې د دومره دغه محتاج نه وو خو بیا هم ډېره مهرباني نه جي دا خو چې څوک په چا کې څه ځای نو هغه خو به خامخا ځکه چې نور په ګوته نه پټېږي په چا کې چې کومې کوالټي او کم دغې نو په کار ده چې هغه خلک تسلیم کړي نو دا موږ تسلیمو جي مهرباني الله مو عزت وکړه حاجي تاسو د جرګه ټي وي تاسو ته مبارکي در کوم خوږو کتونکو دي چې دغه شان هلې ځلې او مختلف ځایونو ته د یاره لکه زمونږ دا ځای به داسې وایم ما یو ملګري ته خبره کوله عادل صاحب وایم تاسو هلته ولې نه راغئ ستاسو ځای خو د ترخ جیب نو دوی دلته د ترخ جیب ته نن راغلي ده که دې ته کټي ګړی کرکوړ بابا ډېر لرې ځای دی کېدای شي ډېر کتونکي دلته راغلي نو ډېره مهرباني ښه جي عادل صاحب زیراب ګل حیات صاحب دا خو د تاسو د ترخ جیب خبره کوي که ستاسو غونته کې خلک په پیر بابا په غرونو کې هم ناستي نو موږ به ورله ځان رسوو ځکه چې موږ صرف ستاسو په شانتې خلکو پسې ګرځو د پښتو ژبې خدمت چې کم کسان کوي د پښتو ژبې چې کم پتنګان دي موږ هغوی پسې ګرځو نو که تاسو خو دا ځای یادوئ موږ به په تاسو پسې غرونو ته سرونو ته هم خېږو هلته به تاسو ځکه چې تاسو باندې پښتو آباده ده او تاسو د پښتو پتنګان نو تاسو پسې به خامخا موږ ګرځو ګرانو ښه کتونکو خبرې ډېرې زیاتې نه کوو د زیراب ګل حیات صاحب نه وړه غونته کې پېژندګلو اخلو غزلې اورو او د غزلو نه پس په بیا یو بل دغه په تاسو باندې کومه هغه به تاسو انشاءالله وروسته هغه تاسو ته یم خو زیراب ګل حیات صاحب تاسو خپل یو وړه شان پېژندګلو زموږ ملګرو له ورکوئ او د هغې نه پس را سره ښکلې غونته کې یو په کلام شریک کوي داسې زه تقریبا داسې په 10 کې ومه چې دا ریډیو بوراک کولاو شو نو هغې ما دلته راوستل دعوت مې ورله ورکړو مجره پروګرام له بیا د هغې نه ورو زه خپله د وړوکوالي نه سکول کې بزم ادب کې به ما د مزاحیه پیروډي وغیره کوله بیا ورو چې کله د ریډیو بوراک حجرې پروګرام یو 15 پروګرامونه مې وکړل د هغې نه پس بیا زه اماراتو ته لاړم په اماراتو کې بیا ما سره مختلف یعنې کامیډي نو دا کوم چې زمونږ د پښتو هنرمندان دي دوی به را سره میلاوېدل بیا په سټیج شوګانو کې به ما لکه د دې ون مین شو چې کومه په هغې کې به ما میجک یا مثال په طور مزاحیه لطیفې بیا پکې سنجیده شعرونه به ما وی بیا هلته به زمونږ یو ډوبی ادبي پښتو ادبي ټولنه ده په هغې کې د هغې یو غړی وم زه نو موږ به هلته تلو راتلو موږ به لکه مختلف پروګرامونه کول خو زیات تر به ما له هغې د مزاحیه دغه راکول سنجیده مطلب ستاسو دغه چې کوم هغه رجحان چې کم تر به مزاحیه طرف ته نو په دې وجه باندې تاسو له هغوی مزاحیه دغه درکول ښه زیراب ګل حیات صاحب وخت مو داسې وخت دی چې مطلب دا دی چې دا رڼا رانه دغه کېږي نو ما که تاسو زمونږ د ګرانو ښه کتونکو سره خپل یو ښایسته غونته کې غزل شریک کړي نو ډېر ښه به وي صحیح ده جي زه به تاسو ته یو دغه ووایم د وړوکوالي کله چې ماشوم یې سړی که نه یو نظم دی کلیوال رنګونه زما یادونه در یادیږي که نه زما یادونه در یادیږي که نه زړه د نرې نرې خوږیږي که نه ما چې لیکلی و ستا نوم په لاچې ما چې لیکلی و ستا نوم په لاچې مینه زما د پرې ماتیږي که نه ډېر ښه جي ډېر ښه چې به مو غره کې کوټنۍ کولې چې به مو غره کې کوټنۍ کولې هغه څاروي پکې سریږي که نه ډېر ښه ډېر ښه
مننه جی هغه د بیرې ټال مې ډېر یادېږي هغه د بیرې ټال مې ډېر یادېږي چې ماشومان به پرې زنګېږي که نه تا به چیندرو ما بلوري به کول تا به چیندرو ما بلوري به کول مشران هغسې کارېږي که نه واجي 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 او په سره غرمه کې به مرغوله تلمه په سره غرمه کې به مرغوله تلمه لیندې په غاړو کې ګرځېږي که نه واجي وا ډېر ښه دي مننه جي دواړو به غره نه چې سرګړې راوړو دواړو به غره نه چې سرګړې راوړو هغه جومات کې اوس خورېږي که نه واه واه واجي دا بیا جي ډېر ښه جي دواړو به غره نه چې سرګړې راوړو هغه جومات کې اوس خورېږي که نه او موږ به په بډو چې چکۍ پټولې موږ به په بډو چې چکۍ پټولې ګوړه ټیکرو کې ویلې کېږي که نه واجي واجي او مازیګري کې به خشاک لتللو مازیګري کې به خشاک لتللو پتری پټو کې راټولېږي که نه او چې ما او تا به تماشه کوله چې ما او تا به تماشه کوله کوچیان په لار باندې تېرېږي که نه ډېر او د زیراب ګل خو پخوانۍ مینه ده د زیراب ګل خو پخوانۍ مینه ده چې ستا په زړه کې به اوسېږي که نه ډېر ښه زیراب ګل حیات صاحب ګرانو ښوونکو هغه د کلي هغه منظرونه او د کلي هغه کم چې واقعیات چې نو هغه زیراب ګل حیات صاحب په خپل کلام کې راټول کړي دي چونکې دوی ته ملګرو ویلي وو چې یاره ستاسو ځای ډېر زیات لرې دی او موږ هلته نه شو ترخ جب دی خو په ترخ په جب کې داسې قیمتي خلک او داسې قیمتي ملګري هم وي زیراب ګل حیات صاحب یو بل ښایسته غونډه کې غزل را سره زموږ د ملګرو دپاره شریک کړي ډېر مننه دي ښه جي دا لور باندې مې یو وړوکی غونته نظم لیکلی دی ارشاد جي ارشاد خو نغدو کې چې څه یاد وي ارشاد جي جاهله خلک دې د لونو نه نفرت کوي خبر ترې نه دي چې کارونه پاک قدرت کوي مسلمانانو لور خو کور ته رحمتونه راوړي د ځان سره سره به تاله دولتونه راوړي خپل کور څه چې لور د بل د کور عزت جوړوي ګرانه خبره د پردو سره الفت جوړوي لور کو نقصان وي نو نبي کره پیدا بنوي لور کو نقصان وي نو نبي کره پیدا بنوي لونه کو نوې جوړه شوې دا دنیا بنوي لور همیشه د مور او پلار په درد دردیږي د چا چې نوي زیراب ګله ستا وینا به ور یادېږي ډېر ښه زیراب ګل حیات صاحب ډېر مزېدار په دې یو څو لفظونو کې ډېر زبردست عکاسي کړې ده د لورو د دغه ګرانو ښوونکو زیراب ګل حیات صاحب چې دی نو هغوی ډېره ښکلې کامیډي هم لیکي نو موږ غواړو چې ستاسو دپاره ترې څه کامیډي ټپهیزې یا کامیډي څه نور څه لیکل چې هغوی کړي نو هغه را سره شریک کړي نو زیراب ګل حیات صاحب زمونږ د ناظرینو دپاره څه څیزونه شریک کړي ښه جي زه به تاسو ته نن سبا یو دوګانه غونته دغه ده هلکه جواب جینۍ یا ښځه او ډیوټ ګانې ده دوګانې ده که نه ډیوټ ګانې ده او د هغې مطلب تاسو پیروډي کړې ده پیروډي ده ښه جي پیروډي ده هغه پیروډي هلک لګیا وي چې شي اوزګارې ښځې کینې سرونه ګوري دا اوسني هلکان تش میسیجونه ګوري یوه به سپږې ګوري بله غیبت کوي نن سباره ښځه دغه عادت کوي دا بعضې ښځې کور کې جنګونه ګوري او دا اوسني هلکان تش میسیجونه ګوري جینۍ وایي کلو کې ټول هلکان ګرځي نشې کوي او سګرټ د چرسو ډک کړي بیا تماشې کوي نشه به ګرځي زاړه کټونه ګوري او دا اوسني هلکان تش میسیجونه ګوري ډېر ښه خاوند ته کور کې ګرځي ښځه پواړه بازار کې سره ګرځوي لاسونه دواړه د سود سودا په بانا ټول دوکانونه ګوري او دا اوسني هلکان تش ډېر ښه عکاسي دی جي ډېره ښه عکاسي دی جي په موبایلونو باندې هلکان نټ کوي څوک جواری ته ناست وي څوک به کرکټ کوي دا لوپران پکې فلمونه ګوري او دا اوسني هلکان تش میسیجونه ډېر ښه یو مشهوره ښځه سحر وختي راپاسي چای لا نه وي څکلې د کوره خپې وباسي نوسې به غېږ کې واخلي پردي درونه ګوري او دا اوسني هلکان تش میسیجونه پخوا به یو حجره کې ټول هلکان ناست وو چا به کیسې کولې او څوک به په ارام ناست وو اوس د حیات زیراب ګل خواږه شعرونه ګوري او دا اوسني هلکان تش میسیجونه ډېره جي د زیراب ګل حیات صاحب هر یو کلام چې دی په زړه پورې کلام دی
او ډیره زبردسته که زه دا ووایم چې د دې اوسني وخت عکاسي پکې ډیره زبردسته کوي نو دا به غلطه نه وي تاسو به زما سره په دې خبره باندې متفق یئ زیرابګل حیات صاحب نو ستاسو خو دا مزاحیه ټپاییز هم ډېرې مشهورې دي نه که دغه هم را سره صحیح ده جی دې نه مخکې یو شعر ارشاد جي کته ده جی وی چرته د خان چرته د خوارو ډوډۍ چرته د خان چرته د خوارو ډوډۍ مسافر خوري مدام په لارو ډوډۍ چرګ او پلاو باندې یې نه ورکوم د شړشم ساګ او د جوارو دا ټپایي زه مو وی جینۍ به مور او پلار کنځله همزولو ځان نه به شړله استاز بر وخت وخله او ما به دروغ ګڼله د جینۍ سر کې سپږو کور جوړ کړی وی خپل او پردي راته لګیا دي ملګري ټول مې په خندا دي او دا سپي د هسې په غپا دي د اسمان ستوري مې ګوا دي که ستاسو چرګو له نږدې درغلی یم وی ښځې نن پوخ ورلا توپ کا دغه انګریز بچې پې موړ کا ورته په غاړه کلاشنکوپ کا او په لختي ټوپ کا بیا را ټوپ کا چې د پرتوګ او پتلون پته ولګي نه وی شا به په کټ کې اوړه راوړه ما درته وې پکي نه واوړه اوس چې راځې ببوزې راوړه کټ د بلې سوري له راوړه د پاکستان بجلی ته نه کېږي خوبي وی مسافرۍ کې به ځان ګیر کم نور به د ماشو چیچل هیر کم یمه ګیدړ خو ځان به شیر کم یو کال به بل وطن کې تیر کم چې د بجلی دا بخران خلاص شیرا به مننه جی راته ویل ډېر په بدحالې ما ورته وې زړګې مې نالې خورې راوته نیمزالې او ګودر ته برغې خویندې رالې زه په چپړو باندې ډېر وهلي وم جینۍ ویل بس ته زما شه یو څیز در کومه خو پخلا شه په مخ کې زی ګوري په شاشه وی ګودر ته ځم را پسې راشه ما در له جیب کې پټ نسوار راوړي ابۍ دادا له اعتبار ورکا سم د ماښام نه تیار خر کا چې اواز وکړم ور لرکه او جانانه تور صادر په سر کا خر را به خر که نارنجان به شو ابۍ شکر دی شکر نه زړیږي سات په سات لالا جینۍ کېږي او نیکه دې لا ډېر خوشحالیږي او زما پې ستا مینه ماتېږي چې بوډۍ نیا دې په کوڅه کې ووینم جی عادل صاحب ډېرې زیاتې دي خو دې ټایم کې ډېره مننه جي ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو موږ د زیرابګل حیات صاحب خواله راغلي یو تاسو د هغوی نه خوندور سنجیده کلامونه مو اورېدل او د هغوی نه تاسو مزاحیه کلامونه مو اورېدل تاسو به ترې ډېره زیاته مزه اخیستي واقعي چې موږ خو ته ډېره زیاته مزه واخیسته چونکې د وخت کمی دی موږ خو وایو چې یاره زیرابګل حیات صاحب لګیا وې او موږ ورته غوږ ایښی وې او موږ ته هم مزې اخیستې او تاسو هم ترې مزې اخیستې خو د بده مرغه چونکې اوس وخت ماښام کېدونکی دی تیاره هم راتلو واله ده نو انشاءالله په راروان پروګرام کې بعد یو نوي علمي سره ستاسو په درانه خدمت کې بیا حاضرېږو خپل کوربه جنت ګل عادل پیر شاهد نادر خان لالا او عقاب نازي له ورکې اجازت د الله په امان